أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله وی اللہ تعالی لا تتخذوا الہین اثنین من سے خدایان دو انما هو الہ واحد دون صرف دون دی مراد یعنی مقرر دیر من سے اللہ یو دا فإیایا فرحبون خاص دے ایمان و ویرے کے بل خدای پاک نشتا ولہو فی السماوات والارض ولہو دغا اللہ لما اغشاین دی فی السماوات چپ آسمانوں کی دی والارض چپندک کی دی ولہو دین واصبا اور خاص دغا اللہ لطاعت عبادت تا امیش بل چک لائق دی عبادت بے وقت کم نشی جوڑے دائے افغیر اللہ تتقون آیتا سی دی غیر دی اللہ نے دی بچانا ڈارے گئے وما بكم من نعمت ہر نعمت چتا سے سرطا فمن اللہ دی اللہ دی طرف ندا عبادت کو شکر دی نعمت تو ویلے کی گئی تا تا چھ صدر کڑی ٹور اللہ در کڑی بل چانے دی در کڑی تو خود یہ اللہ عبادت کوا ثم اذا مسکم الضر اور بیا چکر تا تا تکلیف ہو رسی گی فالیہ تجعرون بیا ہم دغیو اللہ تزارے کے نعمتم اللہ در کڑی دی تکلیف وقتم اللہ تزارے کے نخوا بیا نبوت وری سجدہ کے المرس پنگویت ستوری تا ولی سجدہ کے ملائکو تا یا عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ولی خدایان بولے ثم اذا کشف الضر عنکم بیا چی دا اللہ دی تاسنا آغا تکلیف لری کی خو بیا اذا فریق منکم ناچا پیوت ایبا دی تاسنا بی ربهم یشرکون دی رب سر شریک نیسی بیرتا بیا بطانو کو سجدے کئی لیکفروا بما اتیناہم چی دی کافران چی پا اغا نعمت چی اللہ دی تور کڑے فتمتعو نو وقت تیر کئی گٹی واق لئی فسوف تعلمون سرد چی کوئی بشی پا عقبت کار پل باندے ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا دی مقرر کردی دی اغا بطانو تا چی ہیچ باندیم نپیگی او تیم تا برخ مقرر کردی مما رزقناہم دی اغا چشنا چی مادی تو پریزا پور کردی کمخ کی یاد بی چی دی فصل نم تا برخ بطانو تا مقرروا دی حیواناتو نم تا اللہ تا بطانو تا اچھا دی بطانو برخ ببادی یوڑا دی اللہ برخ تا آئی بیرتا تراخستا او دی اللہ برخ بچه دی بطانو تراوڑا اغای بیانا تراخستا نو اللہ وی اغا شیطو چی پا اس نپیگی غتم اغا ما رزق ما ورکڑا دی برخ غتم پیگی دی وکار خدا دا صدقه دی ما دی پارا وکی خو ما ورکڑا دی ما دی پارا دی صدقه کی ورکڑا ما دا دوی بطا ورکی فاللہ اللہ وی دی ما دی پا اللہ قسمی لتسعدن عما کنتم تفترون چی دی تاسی نبا پختن کی پا قیامت کے دی اغشین چی دا کم دروغ تاسی جوڑا ہوئی پا اللہ پوری بطان خدایان بولی دی خدای سر شریکان دی دو پختن بدر نکی ویجعلون للہ البنات بعضی کافران بھی اللہ تا لورانی ثابتی چی ملائکی دی اللہ لورانی دی سبحانہو اللہ رفا کی دا ولہم ما یشتہون او زانتا بھی اغا صغواری چی دی خواهی زانتا پلور شرمی گی چورس ترا روان دا چلوری وزی کی دی مشرکینو دس حالتو چلور بے پیدا شوا نو ذاتی بسوشمان شو چی خوست سوکا چیره دی خلقو نزان پٹ کم دا غلور پریگ دم چی جوانده شی غٹ شی لوی شی دا شرم قبول کم او کنا جوانده پا خالو چک اخبال لور دوم را ورطا بدا چا زیر پوه که مخی تک توشی دی خبیانا او بیوی اللہ تا لورانی دی شپا کالا بچوی لور پراشوا دست ظالمان و دست وحشتو چه خد خبرو دی تاگو راتاگو دی دغو بشوا کلا خوبی اولا ورز بڑی کری کلا بشپا کلن شو بیرتا بیچای دی که آیستو دغو شایانو تا چوکتا دا خوبی بیا سوا بلتو کر سر تسمالی دا خوبی غور دا بیا چیری پا صحرا کی لوی کڑای ورطا ویست بیا مورتا ویلی دی دا غلور چه دا غلور خایستا جوڑا که چه ماما خیلو کرای دیوسا یغا داخت کویت بیوار واستا کویت بیوار آچه ولا بیا بی خاوری ور آچه ولی چه دا کویه بیرتا دیمتا که سر آوار شو چه چاہتا دا معلوم هم نشی چه دلتا ایتو خواه کردی و ایزا بشر احدهم بالانسا کل چه خبر ورکشی دی یو دی دغا کافرانو تا پر لور باندې چې لور دی پیدا شه زول دا وجهه مسوطا وګرځي مخ دې د تک تور وهو کظیم دا ډک وي د غمه د ډېره قهره حتی خپلې ښځې ته به نه درېده ویله به چې لور دې ولې وزېږوله نن بعض جاهل مسلمان دغسې دي لور چې پیدا شوه په کور کې یو داسې ژړاوې شروع شي ته بس کې مړه کې شوی ده دغه سړي زمن نه وي ادارې به ګوندې زوی شي چې لور پیدا شي بس غم اتکه په سر ولوېږي زیاتې ژاړي
حتی یو چا راته قصه کړه او پارسیبانو لورانې درې که څلور پیدا شو بله چې پیدا شو وایي ښځه یې نه پرېښه وژلی اخر هغه لور په اکنکوني بل چاته تر ورکړه داسې دومره جهل ده یتواره من القوم پټ ګرځي د قوم نه من سوء ما بشر به د خفګیان د هغه څه نه چې هغه ته زیری په ورکړی شوی ده او د ځان سره دا سوچ وایي ایمسکوه آیا دا لور د ځان سره وساتي علی هونین سره له سپکوالي ام یدسه فی التراب که ژوندی یې خښې کړي په خاوره کې الا ساء ما یحکمون خبردار ډېر بد ده هغه حکم هغه فیصلې چې دوی کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء د هغه کسانو دپاره چې ایمان نه راوړي په ورځ د آخرت باندې مثال صفت ډېر بد ده ولله المثل الاعلى الله لره ډېر لوړ صفت ده وهو العزیز الحکیم ده الله غالب او حکیم ذات